بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته په پښتو ټي وي کې هرکلی محترمو. نن به مونږ تاسو ته وایو چې ظفر سفاري څوک دی، د هغه سره څومره دولت دی، آیا هغه د انټرنیشنل مافیا سره تعلق ساتي یا نه ساتي، هغه د کم ځای نه دی، دا ټول به مونږ نن په دې ویډیو کې ګورو. محترمو، د ظفر سفاري اصل نوم ظفر خان دی او د هغه تعلق د مومند جنسې د بلوچستان یو پښتون قبایل علاقې نه دی. ظفر سفاري په 2006 کې په پیل ځل په منظر عام باندې راغلو. د هغه دولت د پاکستاني کل 4 ارب روپو برابر دی. د هغه ډیفرنس هاوسنګ سوسایټیز دی په راولپنډۍ کې. د هغه د دې نه علاوه پلازې دي، پټرول پمپس دي. د ظفر سفاري خپل ګینګ د چې کم د 333 په نوم باندې مشهور دی. دغه د وینا په مطابق هغه وایي چې دغه د انټرنیشنل مافیا سره تعلق نشته دی او هغه د چې څومره مال دولت دی هغه خپله ګټلی خپل بلبوتې باندې دی. محترمو، د ظفر سفاري د دولت د دې نه اندازه لګي چې هغه ته خپل پرایویټ زو دی چې په کم کې هر قسمه خطرناک ځناور موجود دي. د هغې نه علاوه 15 ګاډي د هغه په استعمال کې دي او 10 سیکیورټي ګارډ همیشه د هغه سره د هغه د حفاظت دپاره موجود وي. محترمو، د ظفر سفاري د وینا په مطابق هغه وایي چې هغه یو رحمدل انسان دی او هغه سره چې څه هم دي هغه د عوام د دعاګانو په بلبوتې باندې دي او هغه د څه د مافیا سره تعلق نشته دی. محترمو، دغه شان په پښتو کې د معلوماتي ویډیوز دپاره تاسو زموږ پښتو ټي وي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او په بیل آیکن باندې